السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن د دوبۍ په نړیوال شلوريز لیګ کې په یوه لوبه کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې لوبه د رحمان الله ګربز او محمد نبي نور حمد لکنوال لوبډلې وبایلل. د فضل حق فاروقي او نجیب الله زدران لوبډلې وګټل. دغه لوبه د شارجه وریریز او ام آی امارات لوبډلو ترمنځ ترسره شول. شارجه وریریز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې هدف وټاکئ. د دوی لپاره ټیم کوهلر کډمور تر ټولو زیات 15 منډې جوړې کړې. والټر 28 منډې جوړې کړې. رحمان الله ګربز په 9 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړې. محمد نبي په 6 بالونو باندې 1 منډه جوړه کړه. نور احمد لکنوال په 7 بالونو باندې 2 منډې جوړې کړې. یوه شپږیزه په بیټینګ شامل وه چې په ډي جي براو ښه هلیکاپټر شاټ وواله، ډېر ښه خوند یې وکړ. د ام آی اماراتو لپاره ډي جي براو تر ټولو زبردست ښایسته بالینګ ترسره کړي. په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړې، 3 وکټې واخیستې. عمران طاهر په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. ظهور خان په 4 اورونو کې 30 منډې ورکړې، 1 وکټې واخیسته. ټرینټ بولټ په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې، 1 وکټې واخیسته. فضل حق فاروقي په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانخیستل. ام آی امارات لوبډلې یاد هدف د لوبې په 18 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دغه په زړه پورې لوبه یې په 6 وکټو سره وګټل. د دوی لپاره محمد وسیم تر ټولو ډېرې 40 منډې جوړې کړې. ویل سمیډ 90 منډې جوړې کړې. نیکولاس پورن 19 منډې جوړې کړې. نجیب الله زدران ته په بیټینګ کې چانس ورکول سو، صرف یې 1 بال ولوبوي چې لوبه یې وګټله. شارجه وریریز لوبډلې ته جنید صدیقي ښه بالینګ ترسره کوي. په 3 اورونو کې 24 منډې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. محمد نبي په 3 اورونو کې 1 میډن ترسره کوي، 12 منډې ورکړې، 1 وکټې واخیسته. نور احمد په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانخیستل. نوین الحق په 3 اورونو کې 34 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانخیستل. بي پی ایل کې عظمت الله عمرزي ښه توپ اچونه وکړه، خو لوبډلې یې لوبه وبایلل. د بنګلادیش پریمیر لیګ بي پی ایل په 15مه لوبه کې د عظمت الله عمرزي لوبډلې رنګپور رایډرز له یوې زبردستې ماتې سره مخ شوه او په 9 وکټو یې ستره ماتې وخوړه. په دې لوبه کې د رنګپور رایډرز لخوا عظمت الله عمرزي په بیټینګ کې په 7 بالونو باندې 9 منډې وکړې او په بالینګ کې په 3.2 اورونو کې 26 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.